په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وارداتي برېښنا کمېدو او د پرچاویو زیاتېدو ډېری خلک اړ کړي چې لمریزې برېښنا ته مخه کړي. د لمریزې برېښنا تولیدونکي شرکتونه وایي چې په دې وروستیو کې کارونه د پخوا په پرتله ښه شوي او هره ورځ ډېری کسان دوی ته د سولرونو د پیرلو په موخه مراجعه کوي. سولر ته د افغانستان خلک یو خو د برق ستونزو سره مخامخ دي چې په دغه وروستیو کې بیخي برق کم شوی دی. د په خاطر باندې نو اقتصاد هم د خلکو ډېر ضعیف دی. بیا وروسته د جمهوریت په وخت کې ښه جمهوریت نه په دې خوا باندې موږ بیخي وضعیت صفر ته رسېدلی و. اوس په دغه اخرو میاشتو کې انشاءالله قرار په ښه کېدو باندې موږ کار انشاءالله په پښو باندې ودرېږي. د دوی په خبره د عمومي برېښنا بې ثباته حالت پرلپسې پرچاویو او لوړو لګښتونو خلک دې ته اړ کړي تر څو لمریزې برېښنا ته مخه کړي. دوی دغه راز د خلکو دغه اقدام مثبت ګڼي او په خبره یې په دې سره نه یوازې دا چې خلکو ته برېښنا په کم لګښت تمامیږي بلکې د هوا د ککړتیا د مخنیوي ترڅنګ پر وارداتي برېښنا تکیه هم راکمیږي. مردم بیشتر اگر داری که خلک نور هم دې برېښنا ته مخه کړي زه ډاډه یم چې هم به مو هیواد له وارداتي برېښنا خلاص شي او ترڅنګ به یې موږ پاک هوا هم ولرو او د هوا له ککړتیا به هم مخنیوی وشي. په ورته مهال عام افغانان بیا وایي لمریزې برېښنا ته یې ځکه مخه اړولې چې له یوې خوا ورته ارزانه تمامیږي او له بلې خوا په دوامداره توګه ترې د ډېرو کلونو لپاره ګټه اخیستلی شي. په ارزانه تمامیږي نسبت د هغو هغه نه که موږ تاسو اوس یو کارزنه اوبه وباسو په هغو برېښنا باندې که نه زیات ورته تمامیږي دغه مفت ورته تمامیږي. لکه یوه هغه شمسۍ دوې شمسۍ موږ واخلو که نه د ډېرو کالو دپاره کار کوي او هغه خود کتمه هغه ساعت باندې ده او دا چې په هر وخت وغواړو موږ کولی شي دغونه کار واخلو. بلخوا د انرژۍ د برخې متخصصین وایي د افغانستان هوا د لمریزې برېښنا د تولید لپاره پوره مساعده ده او برېښنا ته د خلکو د دوامداره اړتیا په پام کې نیولو سره لمریزه برېښنا او سولر سیستم د عادي برېښنا پر ځای ښه بدیل کېدلی شي. همه مردم نیاز مبرم به انرژی دارن. ټول خلک انرژۍ ته ښکاره اړتیا لري او تاسو پوهیږئ چې زموږ له 80 سلنه زیاته انرژي وارداتي ده. خلک دوامدارې برېښنا ته اړتیا لري. تاسو پوهیږئ چې زموږ دولتي برېښنا دوامداره نه ده او خلک اړتیا لري چې تل برېښنا ولري. د نوې کېدونکې انرژۍ او په ځانګړې توګه د سولر یوه ښېګڼه دا ده چې خلک یې په خپله ډیزاین کولی شي او دوامداره برېښنا درلودلی شي. دوی د غرض له نوي حکومت او د انرژۍ د تولید په برخه کې له ټولو فعالو ادارو غوښتنه کوي چې د سولري برېښنا د تولید په موخه د په هیواد کې پر لویو پروژو پانګونه وکړي.